دا جملې ستاسو ژوند ته تغییر ورکولی شي. بریالۍ خلکو ته سپارښتنې: لومړی، وختونه او فرصتونه ویني او پیدا کوي چې نور یې نه ویني. دوهم، د ستونزو څخه درس اخلي په داسې حال کې چې نور یې فقط ویني. دریم، د حل پر لارو تمرکز کوي. څلورم، په هوښیارۍ او پلان سره د ځان لپاره بریالیتوب جوړوي، خو نور داسې سوچ کوي چې بریالیتوب به موږ ته راشي. پنځم، د نورو په څیر ترس او ویره لري، مګر دا ترس یې کنټرول او محدود کولی نشي. شپږم، صحیح او پر ځای سوالونه خپل له ځان څخه پوښتي، په داسې حال کې چې دا سوالونه یې د ذهن پر مثبته لاره برابروي. اووم، ډېر لږ شکایتونه کوي او خپل انرژي د دې شیانو په شکایت کولو نه مصرفوي. اتم، بې خیاله نه وي، یعنی کارونه او د هغو پایلې په مکمله توګه پر غاړه اخلي. نهم، کله چې مجبوره وي نو خپل د آخري حد ظرفیت او وړتیا څخه ګټه اخلي. هر وخت خپل د وړتیا لوړولو لپاره لارې پیدا کوي. دوی چې هر څه لري نو د ښه کار اخیستلو په توګه یې کاروي. لسم، هر وخت بوخت، فعاله او جوړونکی وي. په داسې وختونو کې چې نور خلک د استراحت وختونه تیروي، خو دی ځان ته برنامې جوړوي او تل دا سوچ ورسره وي چې که کارونه تمام کړي نو له سترس څخه به بېغمه وي. 11، ځان له هغه چا سره یو ځای کوي چې هغه یې همفکره وي. هغوی یې د یو ځایوالي یا ډله کېدلو ارزښت پیژني. 12، دوی لوړ فکره او لوړ خیاله خلک وي او انګیزه یې لوړه وي. دوی په خورا ځیرکۍ سره د ژوند کولو لارې ټاکي او نه پرېږدي چې ژوند یې اتومات تیر شي. دا چې تر دې دمه راسره وئ، مننه کوو. د ویډیو په اړه مو نظرونه شریک کړئ. که چیرې مو خوښه شوې وي نو لایک او له دوستانو سره یې شریکه کړئ.